ګرانه ځوانه، ستا د دین او عقیدې ورور له تا نه څه غواړي؟ کیدای شي چې تا به ډېر خلک لیدلي وي، ډېر به ورسره مخ شوي یې، ملګرتیا به دې ورسره کړې وي، امکان لري زیات نصیحت به یې درته کړی وي. کیدای شي د عقیدې، اخلاقو، فکر او سیرت کوم درس ته یې هم بلنه درکړې وي، یا یې له خپلو نورو غوره ملګرو سره معرفي کړی وي. ډېر ځله به له هغوی څخه کوم یو تا ته کتاب یا رساله ډالۍ کړې وي. یا هم زموږ مثال راواخلئ، زه هره ورځ ستاسو لپاره بېلابېلې خپرونې ریکارډوم، خپل وخت ورکوم، کتابونه مطالعه کوم، ستاسو لپاره کتابونه انتخابوم، بیا ویډیوګانې پر جوړوم. په دې کې زما سره نور ډېری ملګري وي چې بعضې د ایډیټ کار کوي، بعضې د نشرولو کار کوي. دا هر یو د نیټ مصارف راځي. ما ته هیڅوک هم یو ورپې هم نه راکوي، نه د یوې خوا څخه ماله یو ورپې راځي، بلکې په خپل شخصي لګښت دا دومره کارونه کوم، هغه د خواله رسنیو له لارې له تاسو سره شریکوم، که فیسبوک وي، که واټساپ وي، که ټلیګرام وي، که یوټوب وي، که ټیک ټاک وي. زه ولې دا دومره خواري کاږم؟ ستا سره به خامخا دا پوښتنه پیدا کیږي چې دا هر څه ولې د څه لپاره دوی له ما نه څه غواړي؟ نو ما ته اجازه راکړه چې زه په مختصر ډول د هغوی له طرفه ځواب درکړم. هغوی نیکمرغه دنیوي ژوند د ستا ستنول غواړي. هغوی د دوزخ له هغه اور څخه چې خاشاکې تیږې او انسانان دي ستا خلاصول غواړي. هغوی د شهوتونو له زندان څخه ستا ازادول غواړي، او هغوی د ګناهونو له ګرداب څخه ستا راایستل غواړي. دا په مختصره او ښکاره توګه د هغوی یوازینۍ موخه ده. بل دا چې ستا له هدایت څخه که چیرې پر دغه لار لاړې، له تا پرته بل هیڅ چاته ګټه نه رسیږي، بلکې یوازې ته پیدا کوونکی یې، دغه شان یوازې ته تاوان کوونکی یې که له دې لارې وروسته شوې.